د داود شاه په نوم سپین ږیری څوک ده؟ څه کاره و او څنګه رسنیو ته راووت؟ د کندهار والي څه ورسره وکړل؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. څو ورځې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې په ملامت د یو عمر خوړلي سپین ږیري انځور خپور شو چې د کندهار د زاړه ښار په واټونو او کوڅو کې ګرځي او په لاسي ګاډۍ کې میوه خرڅوي. دغه سپین ږیری که څه هم د ژوند لوړو ژورو په ملامت کړی و، خو د هغه غیرت، غرور او احساس خورا لوړ و او حتی په دې عمر کې هم په خپله خواري حلاله روزي پیدا کوله او چاته لاس نه اوږد کړی. دغه سپین ږیری څوک ده؟ دی داود شاه نومیږي او د پلار نوم یې شاه محمود دی چې د ټولنیزو رسنیو استعمالونکو یاد کس د نظامي لیکو متقاعد جنرال یاد کړی و. ولې یاد کس د ظاهر شاه په واکمنۍ کې 2 کاله په نظامي لیکو کې دنده ترسره کړې او ډلګی مشر و او وروسته په بېلابېلو ځایونو کې د خپل اولاد لپاره د حلالې نفقې پیدا کولو په موخه شخصي کاروبار ته مخه کړې او د تیرو 3 کلونو راهیسې لاسي ګاډۍ چلوي تر څو د دې له لارې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د انځور له خپرېدو وروسته خلک سخت پرې خواشیني شول. په هر حال نن د کندهار والي د داود شاه کور ته ورغلی و او د هغه له حاله یې ځان له نږدې خبر کړ. داود شاه وایي د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یې 2 کاله د هېواد څخه دفاع په لار کې عسکري کړې. 2 زامن یې په یو بمبار کې شهیدان شوي او 2 نورې ژوندي دي چې د یو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او عصبي مشکل لري او بل زوی یې 14 کلن دی. داود شاه کندهار والي ته د خپل ورځني ژوند کیسه وکړه او ویې ویل دی په دې ځای په وجود هره ورځ کوڅه په کوڅه ګرځي او په لاسي ګاډۍ کې تازه میوه او ترکاري خرڅوي چې د ورځې تر پایه تر 200 افغانیو پورې یو څه لاسته راوړي. ولې همت یې له لاسه نه دی ورکړی او لا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د کندهار والي د داود شاه د سختیو سره مخ ورځنی ژوند د افغانستان د 40 کلن ناورین او بدبختۍ یوه بیلګه یاده کړه چې هر افغان ته یې دغه ډول ژوند په میراث کې پرېښی. کندهار والي داود شاه ته وویل ته نور اړ نه یې چې کوڅه په کوڅه لاسي ګاډۍ وګرځوې او د خپل اولاد لپاره حلاله نفقه په دومره سختۍ پیدا کړې، بلکې نور به هره میاشت ولایت مقام ستا سره 10,000 افغانۍ مرسته کوي تر څو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړې او خپلو لمسیانو ته د تعلیم اسانتیا برابره کړې او دا ژمنه یې ترې واخیسته چې نور به کار ته نه وځي. په هر حال د والي د کور ودان وي او د دې سپین ږیري همت ته د زموږ 2 لاسي سلام وي. په دې هیله چې راتلونکي کې نور پلرونه داسې څه ته مجبور نه شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلوي او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.